زحمت و پیروزی میدان است، احساس زحمت و پیروزی میدان است، داستان پهلوانان است این راه. آقا خپل تخنیک باندې مات تخنیک باندې مات کړو. آفرین. داستان پهلوانان است این راه شیر مردان است، احساس زحمت و پیروزی میدان است. او داسې تخنیکونه خو مې ووهلي، کوم تخنیک ډېر ډېر استفاده؟ کله زنګ او پیچ. هغه تخنیکونه دي سره سوجي ده، کفان ده، لنګ ده، دا هوایي تخنیکونه دي. په دغه باندې 4 نمرې اله امتیازي 5 نمرې دي چې هغه سره تختن لګېږي، هغې ته بیا ضربې فني هم ویل کېږي، یعنې مسلکي وهل. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه دی. درنو لیدونکو، ننګرهار ولایت دی او د استاد فهیم کلب دی. دوی د نن دغلته تقریبا د ننګرهار د مختلفو کلبونو تقریبا چې د 1514 کلبونو شاوخوا لوبغاړي راځي دغلته یو څه تمریناتي سیالۍ ترسره کوي. تاسو هم راسره په خپرونه کې پاتې شئ او سیالۍ ننداره کړئ.
استاد اول خو تاسو ته ډیره مبارکي وایم چې تاسو د کلب ځینې لوبغاړو دلته لوبې وکړې څه ګټونکي شو څه بایلونکي شو ډېر مبارک ژوندی اوسې خیر اوسې ستاسو د تقریبونه ډېر وبخښئ چې ځان په عذاب کړو. ډیره مننه د ستاسو د کلب تقریبا څو لوبغاړو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول به زه تاسو ته خپل ځان معرفي کوم بیا به انشاءالله د لوبو په باره کې معلومات درکړم. نوم مې مرسلین وزیري دی د افغانستان د ملي ټیم نیپریم دغه مسابقو کې چې دی زموږ 15 پهلوانانو اشتراک کړی تر اوسه پورې تقریبا 10 کشتیګران زما مسابقه کړې ده یو بایللې یو مساوي شوی او نور تقریبا 8 لوبغاړو زما کشتي ګټلې هغه تاسو شاید حال وای لوبې مو کتلې. دا تقریبا یو لوبغاړی چې تاسو آماده کوئ د لوبو لپاره څومره وخت به په دې خواري کوئ؟ تقریبا یو دنګل مسابقې ته یو تشویقي سیالۍ ته چې هغه کې موږ د نوي کشتیګران برابرو اچوي تر څو چې وزن لپاره چې دی آماده شي. تقریبا دکې 15 میاشتې 4 میاشتې د اخر 6 میاشتو کې ښه پهلوان جوړېږي هر رنګه کس نه چې ژوند کې تمرین هم نه یې کړی هغه هم چې کلب کې نوې داخله وکړي تقریبا په 6 میاشتو کې ښه کشتیګر ته ننوځي. بل خو دا پهلواني داسې لوبه ده چې پیغمبري لوبه ده او مینوال هم زیات لري ډېره درون ورزش دی ډېر دینداري غواړي ماشاءالله پاک تمرین دی. ډیره مننه. دا تقریبا مونږ چې دا څومره لوبې دغه ځای کې وکتلې دا اکثر لوبغاړي به هم وزنه نه و یو به مطلب وزن کې زیات و یو به قد کې زیات و بل به ټیټ و نو دا که هم وزنه وي ښه دي که نه جګ و ټیټ؟ دا مخکې ما تاسو ته ویل چې دا داسې مسابقې دي چې دې ته تشویقي مسابقې وي او دا چې دی دنګل مسابقې هم ورته وایي. ټورنمنټ ته تشویقي دی او دنګل داسې چې هر کشتیګر درون مسابقه کې یو کس چې دی 50 کیلو هغه وخي شپېتو سره 15 شپېتو سره استاد محترم ښه راغلاست. خیر اوسې خدای دې هر کله راوله. ډیره مننه. استاد دا چې تاسو د دغه لوبو انفیري کوله نفري وایي تاسو دغلته هغه د نفرین کوم قانون دی چې تاسو په هغې باندې لوبغاړي ته نمره ورکولی شئ؟ هغه پهلواني چې دا دوراني لوبه ده چې دې کې د لاس نه د خپې نه د ملا نه د سړ نه تخنیکونه لګېږي. دغه تخنیکونه نمرې بیا مختلفې دي چې پهلوان د رویې نه وباسل کېږي د هغه د خپې نه یي د ملا نه یي د سړ نه یي دا نمرې 2 1 4 الا 15 چې دا 15 فرمایشي نمرې دي چې کله سر تخته ولګېږي نو دا بیا منګه
د هغه ته یو هغه ورکو امتیاز ورکو ورزشکار ته. او جیګه نمره لکه په کوم ګزار باندې ده چې لوبغاړی کومه سي ګزار ورکړي هغه جیګه نمره؟ هغه تخنیکونه دي سر سوجي ده، کفان ده، لنګ ده، دا هوایي تخنیکونه دي. په دغه باندې 4 نمرې اله امتیازي 5 نمرې دي چې هغه سره تختن لګیږي، هغې ته بیا ضربې فني هم ویل کېږي، یعنی مسلکي وهل. او دا په کوم تخنیک باندې باید لوبغاړی ونیول شي؟ ما مخکې د دې لوبې ننداره کوله، یو لوبغاړی دا دواړه لاسونه یې داسې ورکړه، بل لوبغاړی نیولی و خو نفري راغلو له هغه یې خلاص کړل. دا داسې د ګوتې دي چې هغه ونه غواړي دغه قید کړي، د خپل حریف قید کړي او د دې نه دا خپه ونیسي، ملا ونیسي، په ده باندې خپل هغه حرکت ترسره کړي. د دغه په خاطر دا بیا دلته فول په دغه راځي چې باید دواړه کشتګیران کار وکړي او دواړه ورزشکاران هغه چا چې زیاته خولت ویه کړي هغه بیا ډېر ښه کولی شي چې مخکې لاړ شي او خپل هغه نمره ترلاسه کړي. دلته هغه لوبغاړي چې دلته ګټونکي شوي دي هغوی کولی شي مخکې تګ وکړي. دا تشویقي لوبې دي، دې کې استعدادونه ښکاره کېږي. د دې نه بیا موږ بله برنامه لرو چې هغې وزني لوبې دي، هغې ته بیا داسې یو میتود او برنامې موږ لرو چې هغه د ولایت په سطحه او د ولایتو په سطحه لکه مخکې چې موږ تلي راغلي مرکز کې همدغه ورزشکاران دي چې د دغه لوبه کې وړتیا ښیي، بیا مرکز ته ځي، مرکز کې نتیجه ورکوي. اوس که د یو کلب نمایندګي کوي، سبا د ولایت نمایندګي کوي، بله ورځ د هیواد نمایندګي کوي. په کل کې یوازینی کس ورزشکار ده چې په هرو حالاتو کې د دې ولس په شونډو باندې مسکا او خندا راوستلی شي. ډېره مننه ستاسو د بریالیتوب. خیر اوسې، ژوندی اوسې. شاګرد یم د لانچک هم زه 3 رشتې مخکې وړم، 2 رشتې خپله مې د خپل شوق دپاره کوم، خپل ځان دپاره. 3 میاشتې بعد زه خپله سیالۍ لرم پکتیا کې د خیره سره، که د الله رضا نو د فروفایټ د خوا نه زما استاد ګران آغا کاموال مې وړي. ها استاد، دا چې تاسو یو ورزشکار استئ، څه پیغام لرئ نور ورزشکارانو ته یا عامو خلکو ته چې هغوی ورزش نه کوي؟ ځکه ورزش د صحت ضامن دی. انسان که ورزش وکړي هغه به تل روغ اوسي، مرستیا به پرې ډېره نه راځي، زوروره کېږي به پرې نه. تاسو څه پیغام لرئ د ورزشکار په صفت؟ باید هر ځوان، هر رقم سړی، وړوکی غټي، باید د وخت نه استفاده والي، وخت تیر نشي، وخت نه ګټه واخلي. ډېره مننه استاد. خیر اوسې، ژوندي اوسې، الله هم ژوندي لره چې زموږ پوښتنه موږ له کامیابه اوسي. ډېر کم عمره ماشومانو ترڅنګ لوبې وشولې، په دوی یو د بل سره مقابلې وکړې، خپل حریف یې مات کړلو. دغه یو څو ګلالي ماشومان دغه چې زموږ آینده د په راتلونکي کې څنګ کې مې ولاړ دي، دوی ټولو چې دی خپل حریف ته ماتې ورکړې ده او لوبې یې ګټلې دي. ستړی مه شې. خیر اوسې. نوم دې څه دی؟ عبدالرحمن. د کوم کلب یې؟ د فهیم خیوال. د فهیم خیوال. څه تخنیک دې وکارو چې خپل ملګری دې مات کړو؟ تخنیک خو چې یار یو تخنیک برابر شو، بس وی وخه
نه نه تا به داسې حتمني کوم تخنیک کارولی چې په هغې باندې تا زیاتې نمرې اخیستې وي خپل ملګری دې مات کړی او داسې تخنیکونه خو مې ووهلي کوم تخنیک ډېر ډېر استفاده کله زنګ او پیچ دا څنګه لکه زنګ او پیچ ساده یې ورته ووایي زموږ لیدونکو ته څنګه لکه څنګه تخنیک دی ووالو جګ د کړو راویدشتلو او جګ مې که ومې ویشتلو ستا نوم څه دی ساحل ساحل ته د کوم کلب یې مرسل اوسه مرسل استاد تا د څه نه ډېره استفاده وکړله چې خپل ملګری دې مات کړو په نمرې نه او څومره وخت کېږي چې کلب کوي 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي یعنې ته چې په خبرو راغلی یې کلب کې هو نو بیا خو باید چې خپل حریف ته ماتې ورکړي هو کنه تر اوسه دې څومره مسابقې کړي لاس دانې به مې کړي دي او ګټلې به دې څومره ګټلې مې دي ټول آفرین ټولې دې ګټلې دي نه بیا کومه یو خو به دې بایللې وي ما ته دې مخکې استاد ویلي و د درې بایللې وي نه دا مې بیل ستا نوم څه دی ما نوم احمد شاه دی تا هم لوبه وګټله او ما هم لوبه وګټله کوم استاد سره ورزش کوي وحید لغماني سره وحید لغماني سره څومره وخت کېږي ورزش کوي ما یو کال کېږي ورزش د ورزش تر څنګ مکتب هم وای او مکتب هم ویم ستا کوم ملګري چې د سره مسابقه نن کوله ستا عمر او که تا نه زیات و ما زیات وزن کې بیا وزن کې د نه زیات و څنګه دې وګټله ترې ما خپل تخنیک مې چاپه کو توش مې کو او ودې ګټله او آفرین ستا نوم څه دی رقیه دا ډېر کمونه ښکاري څه شی ریحان الله رحیم الله ته کوم استاد سره لوبې کوې کوم استاد سره یې فهیم استاد سره رحیم استاد سره تا چې کوم ملګري سره مقابله کوله غټو که ورکوټه و تا نه غټو څومره به غنه غټو وزن کې به څومره زیات و یو تیشو نو تا څه شی وکړل چې هغه دې مات کړو هغه مې خپل په تخنیک باندې مات کړ تخنیک باندې دې مات کړو آفرین څومره وخت کېږي ورزش کوي 2 میاشتې مې کېږي 2 میاشتې کېږي او مسابقه دې مو ګټله آفرین ستا نوم څه دی رقیه ساحل ساحل جانه کوم استاد سره لوبه کوې هلته فهیم استاد فهیم استاد سره څومره وخت کېږي ورزش کوي شپږ ورځې کېږي شپږ ورځې کېږي ورزش ته راغلې مکتب خبرې پرېښی نه وي مکتب ما نه مکتب نه وای نو چې مکتب وایه ورزش هم کوه که نه صحیح یوازې دغه خو نه کېږي ورزش هم کوه هلته به د اندام هم جوړ شي صحت به دې هم روغ وي او تر څنګ یې مکتب هم وایه که نه صحیح نن دې لوبه ګټلې نه والله موږ سپورټ اوس نه وت
درنو لیدونکو لوبې مو ننداره کړلې ګڼ شمېر لوبغاړي راغلي وو ډېر عمر او تقریبا منځمهاله عمر ډېر د کم عمر ځوانان او ماشومان هر قسم لوبغاړي دلته راغلي وو چا ماتې وخوړله او چا وګټله مختلف کلبونه او تقریبا د ننګرهار 15 14 تر 17 18 کلبونو پورې کلبونو شاګردان دلته راغلي وو هر یو استاد به کوشش کوله چې زما د کلب شاګردان ډېرې مسابقې وګټي خو بخت و څوک به چې مطلب ډېر ورزش به یې کړی ورزش ته به یې ډېر کار کړی و هغه یې ډېر میچونه وګټل نو د دغه خپرونې نه مو یوازینی هدف همدغه و چې موږ وښایو هغه ځوانانو ته چې هغوی نشې کوي او یو ځای بل ځای ګرځي خپل وخت هسې فضول تېروي موږ ورته صرف دا پیغام دی چې په خپل فضول وزګار وخت کې تاسو راشي تمرین وکړئ ځکه تمرین سره به یو ستاسو صحت ښه اوسي او د صحت تر څنګ به تاسو باندې مرستیا زیاته نه راځي ناروغه کېږئ به زیات نه او بل تقریبا یو خبره ډېره زیاته دې کې دا مهمه ده چې ورزشکار کله ورزش شروع کړي هغه ظاهري بڼه چې څومره جوړیږي هغه داخلي هم هماغومره جوړیږي ځکه هغه ډېر خوش اخلاقه کېږي بیا چې د چا سره مخ کېږي ډېر په خوش اخلاقۍ باندې خبرې د مشر احترام د کشر احترام دا ټول بیا دوی پیژني دغه ورزش یو فایده دا هم ده نو خدای وکړي چې خپرونه مو خوښه شوې وي تر بلې خپرونې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په پاک سپېڅلي رب سپارو پاک الله